أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. د دې آیاتونو تعلق د یوې واقعي سره دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته مهاجر شولو، نو په مدینه منوره کې یو کس دی په نامه د ابو عامر الراهب النصرانی. ابو عامر دا په مدینه منوره کې اوسېدو نصرانی وو، او دا راهبونو ځان ته پیر صاحب ویلي، مریدان مو خلکونه به شکرانې قرآني ټولولې. کله چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی، نو د دې سړي د نبی علیہ السلام سره یو ځل ملاقات وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعوت ورکې، ارته نصرانی یو راشه دین اسلام ومنه. نو دی راهب او پیر صاحب ورته ویلي چې زه خو په دین د ابراهیم علیه السلام یم. رسول الله ورته فرمایل چې نصرانیت ابراهیمی دین نه دی، که غواړي چې کامیابی د دنیا او د آخرت تر حاصل شي دین د اسلام به منې. نو بس एकदम پیر صاحب په جذبه پې راغله. نو داسې الفاظ خلې نه وواته وی مات الکاذبو امات الله الکاذب منا وحیدا طریدا غریبا. نبی علیہ السلام ته وی الله پاک دې مړ کی دروغجن په ما تا کې چې څوک دروغجنی الله پاک دې مړ کی شړلې شوی ځان ته او رټلې شوی، الله دې ځان ته ځکه تبا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویل آمین، ضرب دې دسی وکي. سړی خدا خیره وکړي کنه ابو عامر راهب. دا مقصد داو چې زه په دین د ابراهیم علیه السلام ما او رسول الله سلام ته ویل چې ته خو ملت ابراهیمی باندې نه. رسول الله سلام ورته ویل چې امین زنو بس چې فما تا کې څوک دروغجنی رب دې تبا کی ځان ته وحیدا طریدا فریدا غریبا. د دین اورسته دی پیر صاحب د رسول الله مبارک په خلاف باندې لاس پوري کې مخالفت کرا غی کنه. د بدر په غزوه کې د مکې ته لاړو، دویم کال د هجرت. د بدر په غزوه کې مکې مشرکانو سره منصوبو کې شریک شو، او خود کې د منصوبه کې شرکت کړو. بیا مشرکانو سره مرګره او اتم کال د فتح د مکې چې فتح ما د مکې وشوه، نو دی خو مکه کې و به وتښتېدو، لاړو قیصر روم ته، هلته د نصرانیانو حکومت و. هلته په روم کې اوسېدو. نو خو د ویلي و کنه چې توریدن شړلی شوی، مکې نه خو وشړل شو. بیا دې ظالم داسې وکړه، د مدینې منورې هلته خو منافقان وو، منصوبې داسې جوړه کړه مدینه منوره کې منافقانو ته ویلي وی تاسو ماته یو مورچله یو ځای یو خانقاه په نامه د جومات جوړه کړئ چې زه درشم، بس دغلته به منګه مدینه کې دننه پیغمبر ته د مرګ منصوبه تیاره کو، بس لنډ ورځو کې به ختم کو. نو رښتیا د مدینې منورې چې کوم منافقان و هغوی د ده په اشاره باندې د مسجد قبا په مقابله کې یو جومات جوړ کې. جومات څو خو دوی ورته نوم د جومات کې خودو. چې کله تیار کې نو منافقان راغله او د رسول الله سلام ته فرمایل وی ویلې
چې یا رسول الله ته زمونږ سره لاړ شو د جماعت منګه جوړ شوی دی افتتاح وکړه او به څه عجیبه بانه وکړه وې دا جماعت و دې په خاطر جوړ کړی دی چې دلته ځنې خلک معذورینی بادي بارانی یخنی ګرمي او ځنې خلک داسې ګوډیانی شلینی نو لري جماعت ته قباء تتلینی شي نو دلته به مونږ کوي پیغمبر علی السلام ته پته نه و چې دی خلکو دا جماعت یو چا د مرچل جوړه کړی دا دغه راهب د پاره او دی کې به د اسلام دشمنی د پیغمبر د دشمنی کار کیږي پیغمبر علی السلام دا هغه زمانہ و چې رسول الله السلام مجاهدین تیاری او زیره غیته تبوک غزوې ته نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې په الحال زه خود مجاهدینو تشکیل کی لکه مصروفم او چې کله را تشکیل د جهاد نو واپس راشم بیا به نصر الله کله چې رسول الله السلام تبوک نه واپس را روان شو نو الله پاک ورته په لاره کې دا آیتونه نازل کړه چې کوم جماعت د جماعت په نوم جوړ شوی دا جماعت نه دی دا د مسلمانانو د دشمنان مرکز دی مرچل ده بس رسول الله السلام ته چې کله آیتونه نازل شو د لاره کې راغې او چې راغې څنګه او پسې صحابه ولېګل او به جماعت نو مړه ګرجه مرجه ټول روونه راوله لاندې دړې وړې کړه استب کې نجاست واچول الکه وراسي دی کې ګنده چې وډیران نو دا واقع پیښه شوې و او الله پاک دې په مقابله کې د مسجد قباء صفت کړی دی ځکه چې مسجد قباء ګوریا ساتي مدینه کې اول جمعه مسجد قباء وسم حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمایي وای کچا په مسجد قباء کې 2 رکعات منځو کې دومره ثواب لکه د عمره قدر او حدیث کې راغلی دی مسجد قباء ته تیر ورځ کې موږ لاړو د گیټ په دی خو باندې بوت باندې 2 حدیثونه لیکلي و ایو حدیث کې لیکلي و چې رسول الله مبارک د خلیفہ ورځ باندې ماشي نه راکبن کله پیدل او کله سور راتلو او دلته به مونږ کولو موږ جمعې پورستلیو اواج دا موږ خلیفہ ورځ باندې سفر او بیت د واپسې ما مرګرو ته مدینه منوره کې ویلې مالې چې ورزوې ته پیدا ځکه علیه السلام پیدل تلې دی او موږ خو مالې همیشه چې زو راکې بنزو خدا و چې موږ تلار نه معلومه زین از دې خو سړی تلاری کو چې نه معلومه نو اسه بسړی تکلیف شي لکه حدیث کې تل راغلی و چې ماشي نه راکې من کله پیدل او کله سور نبی له سلام براتلو نو دغه مسجد قباء په مقابله کې دا مسجد درار جوړ کړو نو الله د مسجد قباء د خلکو صفات وکړو او مسلمانانو ته حکم وشول چې مسجد قباء کې مونږ کوي تاغي بنیاد په اخلاص خودلې شوی او د دې بنیاد په ضرر خودلې شوی او د مسجد قباء د خلکو صفات الله وکړي چې دا ډېر پاک خلک دي دلته حدیث کې راغلی رسول الله مبارک راغی د مسجد قباء د خلکو نه پوښتنه وکړه ورته ویل چې تاسو کې الله پاک تاسو صفات کړی چې دا پاک خلک دي څه صفات ترکې دي هغه ویل موږ چې کله او د سمات کو نه اول کاړي استعمالو کنه لوټي او بیا په بو استنجا کو نبی اسلام علیه صفات ته دام درکې مسجد قباء دی گیټ کې زه اتیرو د کې چلاړو نو ولاړو سپینګری سره را سره مف سپینګری چې زه وکتل م په ګیره تلاس واچول ډېر غب شفي سړیو ماته عالم مالک شي د سیوایان ور نو بیا ما ته هغه تاریخچه شروع کړله دا تللی ما 55 کاله کې ګل تراغلی ما د پاکستانو وې زما مور هم دلته مړه شوی او پلار مې هم دلته مړ شوی دی موږ دلته اوس پاتې شوي د مسجد قباء ته چې تاسو که الله پاک ابو زلاړې اعلان دی خوا کې داسې یو پنجره چاپېره ده مقبره ده نو ما هغه نه پوښتنه وکړه مالې چې دا مقبره چا ده نه ما خیال داسې و مالې خیر کېدی شي دا صحابه ما ته ویل دی شیعګانو هدیره ده مال دلته شیعګان نو خو سپینګیری سړی ما ته ویلې دي د مسجد قباء سره شاوخوا کې ټول شیعګان دي خو د سعودي حکومت دومره سخت دریځه قانون دی چې هغو لیکلي دي چې شیعه سړي ته به په حکومتي فوز کې هېڅ قسمه دغه نه میلاویږي کرسی نو مغلوب دي مقهور دي نو د دې وجې نه وی دا مړي ده دا دروازې بندې دي وی که دا د صحابو مقبره یو خلک به ورتلې هو مالې رښتیا ده خو بند دی کلوپ ورته پروت دی که نه شیعګانو هدیره بلکل د مسجد قباء لاندې ده وی دلته په دې ځای کې ټول شیعګان دي اکثره خو یې مغلوب او مقهور دي څه ویلی شي نه مالې دا اوس وګوره دا نظام سپېره زامن زښته ډېر دي نو د مسجد قباء رب العالمین به صفت کړی دی ښه والذین اتخذوا هغه کسانو چې اتخذوا مسجدا نیولې دی جومات طالب جانه اتخذوا مسجدا کی نیولې دی جومات دی اتخذوا کی و اشاره ده اتخاذ لپس قرآن کې په هغه ځای کې استعمالیږي چې یو شی حقیقت نه لري او
خلک نیسی، خلک وای یو شی چې حقیقت نه لري او خلک وای هغه ته څه وی ربي کی اتخاذ. لکه وی اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله، مشرکانو څه ویلي؟ اتخذ الله، نیولې دی الله بچي. نو الله حقیقتا بچي لري؟ نه، خدا د دوی قولو کنه. نو دلته هم دا معنا اتخذوا مسجدا، دوی نیولې جمعات، حقیقت کې جمعات نه دی، دا خو د دوی وینا ده جمعات دی. اتخاذ کې دې ته اشاره ده. اتخاذ کې چې اشاره شوله چې دا جمعات حقيقي جمعات، بلکې دا خاصه مرچل ده. ضرران د پاره د ضرر، مسلمانانو ته کې ضرر رسي، وکفرن او د پاره د کفر او تفریق جداواله بین المؤمنین، مسلمانانو منځ کې، و ارصادن او دا مرچل د لیبان د هغه سړي د پاره حارب الله چې خلاف د الله کړي او د رسول کړي او من قبل مخکې د دینه، ولدي غزوه تبوک نه مخکې وبنا غلا مخالفت کړي او چې بدر تنمه اخستي ابو عامر راهب پیرسیب او خو مخکې د پیغمبر خلاف په جنگونو کې شرکت کړي. خو ګوره طالبان دا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا، د دې خبر محذوف دی. خبر دسې دی هغه کسانو چې نیولې او جماعت د پاره د ضرر، د پاره د کفر، د پاره د تفریق او د پاره د ارصاد يعذبون. خبر دا دی عذاب ورکول شي. ولا يحلفن او خامخا دوی به قسمونه خوري ان اردنا زمونږ اراده نه ده په دې جمعه جوړولو سره الا الحسنى مگر نیکی. یاره به د نیکی کارم کړی نو د جمعات خو د نیکانو خلکو کار دی. او الله پاک گواهی ورکوي چې دا خلک دروغجن دي. رسوا یې کړه الله پاک سبحانه وتعالی. د دوی ټول کار رسوا شولو چې دا جمعات نه دی. لا تقوم فيه ابدا، مودریګه پیغمبره په دې جمعات کې هیڅ چیرې پام کو مانځه ته ورنشي، افتتاح ته ورنشي. لمسجد اسس على التقوى، اوس تقابل صحیح کوي، ذکر کوي لمسجد خامخا هغه جمعات اسس دې لمسجد مزداد شي دی مسجد قباء. لمسجد خامخا هغه جمعات اسس چې جوړ کړی شوی دی على التقوى، په اخلاص د عقیده، په اخلاص د عقیده. تقوا څه معنی طالبه؟ په اخلاص د عقیده. من اول یوم، د اول ورځ نه، یعنی اول ورځ د هجرت، چې د هجرت ته چې د هجرت مدینه ته وکې او د اول ورځ نه د اخلاص په نیت باندې او د اخلاص د عقیده په اخلاص باندې جوړ کړی شوی دی. احق دا ډیر لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرېږي په دې کې عبادت لپاره. لمسجد اسس على التقوى، په اخلاص د عقیده جوړ شوی. من اول یوم، د اول ورځ نه، اول ورځ چې شیخه طالبه د هجرت اول ورځ. او ای طالبه دا هغه آیات دی د من اول یومین چې صحابه کرامو د دینه د هجری تاریخ را ایستلو. صحابه کرام چې کله علیه السلام وفات شروع نو خپلو کې کېناستل، حکومت جوړېدلو، قانون سازي کېدله. نو صحابه کرامو ویلي چې موږ د پاره تاریخ ضرورت دی. دنیا کې تاریخونه چلیږي، صحیح تاریخ دی، شمسی تاریخ دی، دا قمری هجری تاریخ نه دی، د اسلامی. نو صحابه کرامو وفرمایله خپلو منځو کې مشوره وه چې موږ د پاره د تاریخ ضرورت دی. نو به مشوره په دې شروع شوله چې لکه تاریخ به د کومې ورځو شروع کوو. نو چا نظر داسې ورکړی چېرې داسې وکړو چې تاریخ به د عیسایانو تاریخ به شروع کړو که نه. ویلې دا خو د نصرانیانو تاریخ دی، نصرانیانو سره مشابهت خو نه دی پکار. چا ورته ویلي چې موږ به تاریخ شروع کړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د میلاد نه. هغه ویلي دا خو د نصرانیانو میلادي غونې جوړېږي، میلادي عیسوي. چا داسې نظر ورکړي چې دا به موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه شروع کړو. بیا صحابه ویلي چې د رسول الله وفات ډېرې غمجنه واقعه وه او موږ که د دې نه تاریخ شروع کړو نو همیشه به مو د واقع د وفات په ذهن کې راځي. نو بیا مشوره په دې راغله چې بس د رسول الله د هجرت د اولې ورځې نه موږ تاریخ شروع کړو. وځکه قرآن کې ویلي دي چې من اول یوم احق، نو د هجرت ته اوله ورځ ویلې، نو دقې نه موږ چې شروع کړو تاریخ.
نو تاریخ اول ورځ د هجرت نه شروع شو. نو ځکه د مسلمانانو تاریخ هجری قمری اسلامی تاریخ دی. دې ځنه استدلال کړی دی. لکه تا نه څه پوښتنه وکړي چې د هجری تاریخ ته چې د هجری قمری تاریخ اسلامی تاریخ دی. اسلامی تاریخ خو دې ته چې قران حدیث کې راغلی، قران کې شته دی او یو دغه دی. استدلال دغه نه کړی صحابه. او فيه رجال دی جمعات سره سړی دی، نارینه سړی دی، یحبون خوخوي ان يتطهروا چې پاک شي. دا د مسجد قباء د خلکو صفات رب العالمین وکیخه ظاهری او باطنی پاکواله، چې یو حدیث امام مصداق د ظاهری پاکوالی د لپاره بیان کړي. والله يحب المطهرین، الله پاک خو پاکان خلق. افمن اسس بنيانه، اوس د مسجد قباء او د دې بل جمعات دا بل ګرجه د دې تقابل ذکر کوي. افمن آیا هغه څوک، طالب دې کی عبارت لګولی کا. افمن معنا افا بنیا، افا بناء من، افمن څه معنا طالبه؟ افا بناء من، افا بناء من آیا آبادی د هغه چا، افا بناء من آیا آبادی د هغه چا اسس بنیانه چیخی د آبادی علی تقوا پیری من الله تعالی ورضوان او پرزامندی د الله خیرون. آیا دغه آبادی دا جمعات دا غوړه دی امن نیکی مضاف پټ دی ابنیانو من ابناء من ابناء من او که آبادی د هغه سړی او د هغه چا اسس بنیانو چیخی د آبادی دی علا شفا جرفن هارنا، علا شفا په غاړه جرفن د کمر د ډټ کمر هارن نړیدون کی فنهار به چې ونړیږي په د سره فنار جهنم پور د جهنم کې. یو ډټ کمر دی او ته ور باندې په دې ځای ودرېږي او ایسته در باندې راونړېږي او لاندې اوري او بلي. دا د دې مسجد د درار والا مثال داسې دی چې دو د آبادي خو داسې ده لکه یو سړی چې په یو ډټ کمر باندې غاړه باندې آبادي جوړه کړي، اوس دی چې راپرې بوځي لاندې. نو دو د آبادي خو هم داسې ده چې د آبادي د اسلام خلاف ده او لاندې به د جهنم اور ته پرېوځي. ګورې ورته آبادی د هغه چا چې جوړه کړې ده علا شفا جروفین، شفا غاړې ته وایي، جروف یې لیکېږي او کمر چې ډډي او هار پرېوتونکی په غاړه د هغه ډټ کمر هار یې نړېدونکي فنهار به چې ونړېږي د سره په اور د جهنم کې. او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. طالب دې ځای کې لږ تاسو به ته متوجه شئ. د لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى، دا څوم نمبر آیت ته اتم. او افمن اسس بنيانه على تقوى من الله، دا څوم نمبر آیت ته نهم. یوصل اتم یوصل نهم، دا دوه آیتونو کې د مسجد دوړو مسجدونو مقابله ذکر شو. یوصل اتم نمبر آیت کې او په یوصل نهم نمبر آیت کې د دې دوړو جماعتونو چې ذکر شو تقابل، چې یو مسجد قباء دی او یو ورکې د منافقانو مرچل و. نو دا مرچل مثال درته پکې ذکر کې چې راپریزي او جهنم اور ته ونړېږي. ویلې کنه دا څو نمبر آیت کې دا مسله ذکر شو. یوصل اتم ها تکړه شکنه یوصل اتم دا دوه آیتونه دي او دا څومره سپاره ده یو لسمه. او دا سورت ته کوم سورت توبه شروع ده څو ترتیب کې څوم سورت ده نهم. اوس ګورئ ورته طالبہ کتا څه خیر کړی چې په نیویارک کې امریکا کې کوم دوه بلډینګونه راپرې واته، نیویارک واشنگټن کې چې کوم دوه بلډینګونه راپرې واته او الله پاک هغه کې هغه کافران را ونړول او ورونه واخسته او دړې وړې شو او پنهار په ناری جهنم مغلطه ورتاله په نیویارک کې هغه د دوه بلډینګونو نه جهنم جوړ کې ورو کنه وېسو. علماء کرامو د اوس جدید تحقیق کړي وی هغه د بلډینګونه چې کوم د کفر د مسلمانانو خلاف منسوبې پکې جوړې دي، وی دغه دواړه بلډینګونه چې دي دا چې په کوم سړک باندې و په نیویارک کې یوصل اتم او یوصل نهم لمبر سړک دی. ا سړکونه تلې کنه روډونه دا بلډینګونه په څوم لمبر سړکونو باندې و یوصل اتم او دلته چې د کوم مسجد درار دړنګېدلو والا مسله ده دا په څوم لمبر آیت کې ده یوصل اتم یوصل نهم. او ګوري طالب جانا دا سورت توبه په قرآن شریف کې سر نه شروع شو څوم لمبر سورت ده نهم، دا څوم لمبر سورت ده.
او هغه حادثه چې الته وشوله چې هغه نیویارک کې بلډینګونه را پریوته هغه هم نهم عیسیو، نهمه میاشت عیسی. وقوع د حادثې په څویمه میاشت کې شوې وه؟ عیسی نهمه میاشت وه. او دا صورت څویم صورت دی؟ نهم. دا سپاره څویمه ده؟ 11. او هغه واقعه چې شوې وه هغه هم 11 د سپتمبر و. اوس یې د دې خبرو کې که نه 11 سپتمبر وی نه هېرېدونکې ده. او دا سپاره څویمه ده؟ د دې صورت چې دا تاسې اوس شروع سورې توبه د سر نه د دې صورت کلمې شروع کړئ شماره کلمې شمارئ دې آیت ته چې راورسېږئ نو کلمې د دې صورت 2001 کلمه ده. 2000 او هغه نیویارک کې چې کوم دوه بلډینګونه را پریوتي وي عیسوي تاریخ سره هغه هم 2001 کالو. څنګه و؟ 2001. د دې آیت په متن کې الته لاندې وګورئ الا شفا جروفین، متن کې دا لا پشته کنه جروفین هارن وی هغه منطقه چې هغه نیویارک کې کوم دوه بلډینګونه پکې را پریوته د هغې منطقي نوم هم په امریکا واشنګټن کې چې دی جورف هار دی نوم دی. نو الله پاک سبحانه و تعالی یو عجیبه مسله دې ځای کې ذکر کړې. قرآن یو ناشنا کتاب دی. دا آیت کریمه چې دی کې مسجد درار ونړېدو 109 آیات دی. هغه بلډینګونه په 109 نمبر کوڅه کې وه، سړک کې وه. هغه په 9 کالیسایي ونړېده او دا صورت هم 9 صورت دی. هغه په 11 د سپتمبر باندې راونړېده، سپاره هم 11 ده. او د دې عیسائی کال سره چې هغه بلډینګونه پکې راونړېدل 200 او یو. او د دې صورت تر دې دوه آیتونو پورې کلمې هم 2001. د دې آیتونو په متن کې جوروپن هارن راغلی او هغه منطقه چې د نیویارک دوه بلډینګونه پکې راونړېده ایتم جوروف هار وایي. ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. بیا چې دا د دوی بلډینګ کله راونړېدو مسجد دراري چې ورته ویلې نو منافقان خو سخت خفه شوه او داسې په غصه شوه چې دا خو زمونږ کوټه وه، زمونږ جومات و، زمونږ څه. الله وایي چې ولا یزال همیشه وي بنیانهم دا آبادي د دوی الذي هغه بناو چې دوی جوړه کړې ده ریبتن دا شکی ریبتن شک یا بله معنا وکړه ریبتن سبب د غصې ځکه چې دوی مقصد ته ونه رسېده که نه مقصد خو دا و چې دوی کې موږ د مسلمانانو منځ کې تفریق راولو. دا به ریبتن شک بناو دی چې جوړ کړی و ریبتن سبب د غصې و د دوی په زړونو کې. دا غصه به د دوی وي څه وخته پورې به په زړه کې د دې منافقانو غصه الا ان تقطع قلوبهم تر دې پورې چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی. دا ټوکړي ټوکړي کېدل د زړونو کنایه د مرګ نه ده. یا لکه طالبه دا منافقان به په دې غصه کې ښه جومات یې وران شو چې تر څو مړه شي نو چې مړ شو بیا غصه هم سړی شي او دی به هم سوړ شي. الله علم و حکمتون والا دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم یقینا چې الله تعالی اخیستی دی د مؤمنانو نه نفسونه د دوی مالونه د دوی په دې بدله کې چې دوی له جنت دی دوی به جنګ کې په لار د الله تعالی کې نو دوی به قتلوي کافرانو دوی به هم شهیدان کولی شي. دا وعده د په الله تعالی باندې رښتونې دا په تورات او په انجیل کې دا په قرآن کې ده. څوک دی ډېر پوره کوونکی د لوز د الله پاک نه نو تاسو خوشحاله شئ په دې خپله سوداګرۍ باندې چې تاسو سودا الله سره پرې کړې ده او دا کامیابي لویه ده. د آیت کریمه کې الله پاک فرمایي چې الله پاک ستاسو خریدار دی، ستاسو نه مالونه مخستی نفسونه مخستی او بدله کې جنت ترکي. طالب وګوره رحمان رحیم ذات ته دا موږ ته چې دا نفس را کړی چا را کړی الله. نفس خو موږ خپل ځان ته نه دی را کړی، خپل خو ځان نه دی پیدا کړی، موږ ته نفس چا را کړی الله. اوس بیته الله دا را کړی نفس موږ نه اخلي او په بدله کې جنت را کوي. کاشکې چې نفس اوس موږ وې، کاشکې نفس اوس موږ ملکیت وې. او دی آیت کریمه کې لس قسمه تاکید دی. څو قسمه؟
لس قسمه. او د زیری آیات ته یقینا الله پاک چې د اشترا الله خسته. مشتری څوک شو طالبہ؟ دا پکې اول تاکید دی. مشتری الله دی. بایع څوک دی؟ مؤمن. الله مشتری دی، خریدار دی. او ته چې بائعی ته خرڅون کې او نفس ته مبيعه ده او ثمن چې دی جنت. نو پدې کې اول تاکید دا دی چې دا الله مشتری، الله پاک شي شو. دویم تاکید پکې دا دی به ان لهم الجنه، بدله کې شي دی. دریم تاکید دا دی وعدن علیه. دریم تاکید دا شو طالبہ، دا وعده د علیه. علیه دا معنا علیه انجازه، پالای پورا کول دی. وعد وعدن فعل متکد فعل مقدره دی کنه. دریم تاکید شو، دا وعده دا پالای پورا کول دی. څلورم تاکید حقنا، حقنا دا بالکل یقینی وعده ده. پنځم تاکید فی التوراة والانجیل والقرآن مکتوبا فی التوراة والانجیل. اسی وعده نه ده، لیکلی شوی ده. اسی کاپو کې نه ده پراته، آسمانی کتابونو کې لیکلی شوی، تورات انجیل قرآن کې ده. شپږم تاکید ډیر خلک وعده کوي خو پوره کوي نه. څوک دې ډیر پوره کوونکې په خپل لوس کې د الله پاک نه څوک هم نشته. وم تاکید فاستبشروا، خوشاله شئ. اتم تاکید ببیعکم الذی بایعتم به، پس سوداګری ستاسو چې الله سره مو کړې ده. نهم تاکید وذالک هو الفوز. لسم تاکید العظیم. سو تاکید لس قسمه تاکید دی په دې کې. نو دا د الله سره مو یو معامله کړې ده. موږ ځانونه په الله خرڅ کړي، الله بدله کې جنت ورکړي. نو جنت اسی نه ملاویږي، بلکې دا چې د الله لار کې جنگ کول دي. کافران به وژنې، ته به په خپلم شهید کېږي، دې نه په غیر. خو اسی جنت نه دی چې وسته شو ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون. چا به ویلي چې دا خو ډېره ښه وعده ده د دې مجاهدینو سره، زه خو هم غواړم چې مجاهد شم. وی ښه مجاهد ځان نه جوړوي. او وی ښه نو بیا د الله صفات ځان کې راوله. سو صفات دي لس قسمه تاکیدو کنه. لس قسمه تاکیدو. نو په دومره شد او مت سره او په تاکیداتو سره سړی خبره واوري، نو سړی زړه تکیوز شي، نو سړی شوق پیدا شي چې یا لیتنی كنت مجاهدان، کښ زم شوی. نو الله وی خبرې کنه که مجاهد ځان جوړه نو د الله صفات په ځان کې راولي. اوس لس صفات مجاهد ذکر کیږي. اتایبونا دا مجاهدین توبه کوونکي دي، عبادت کوونکي دي، ثنا او صفات وینکي دي، سایحون روزدار دي، روزي نسی، رکوع کوونکي، سجده کوونکي دي، امر کوي پنه کوي باندې ومنه کوونکي د بدین دي، ساتونکي د الله د حدود دینو. بس مؤمنان به کنه خود وبشر المؤمنین، داسې مؤمنانو ته زیری ورک. تائبون دي، توبه کول دا عبادت قلبی دي. عابدون دي، عبادت کول دا عبادت د جوارح سره تعلق ساتي. حامدون دي، حمد ویل دا د لسان سره تعلق ساتي. سائحون، د سائح معنا عبد الله ابن عباس کړي، دا سائحون صائمون روزي نسی طالبہ څه شي کوي روزي. او ځنی و چې سائحون معنا مجاهدین، مجاهدین په کې داخل کړي طالبہ. ولی ځکه حدیث کې راځي عثمان ابن مزعون فرمای رسول الله سلام فرمایلی دي سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله، زما د امت جهاد، زما د امت سیاحت دي شه دي، هغه د الله په لار کې جهاد دی. نو صحیحون معنا مجاهدین دي. امام زرقانی یو بل خبره کړي. امام زرقانی وی پدی صحیحون مطلب د طلبه د علم ته مراد دي، ځکه سیاحت چکر لګولو ته طالبم غریب کله مدرسې ته کله بل مدرسې ته رواني سیاحت کوي کنه. او سراج المنیر یو بل ترجمه لیکلی دا. سراج المنیر لیکلی دی الصائحون معنا دا ای المتفکرون فی توحید الله.
نو حامدون معنام کوله چې سراج المنیر لیکلی المتفکرون فی توحید الله. امام زرقانی د حامد صایحون معنا طلبه العلم اخستی. دا ټول تفسیرونه صحیح دي او دا د مجاهد صفات دي. دا له صفات دی وی والحافظون لحدود الله. دې معنا دا چې د مخکنی حدود لحاظ وکړي. نو چې دا صفات سړي کې راشي کامل مؤمنین و بشر المؤمنین. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مخی سردار بته مخی الله د مؤمنانو او مجاهدینو صفات ثبوتی ذکر کړه. عبادت بکی توبې بو بس اوسی صفات سلبیه ذکر کیږي. صفات سلبیه دادی چې مجاهد ته مسلمان ته نه د پکاره چې هغه مشرکانو ته استغفارونه غواړي او بخښنې غواړي براءت اختیار کړي. مشرک نه براءت وکړه بیکاټ وکړه د سلبي صفت دی. ما کان للنبی نه د مناسب نبی علیہ السلام د پاره او کسانو ته چې ایمان راوړي بخښنې وغواړي مشرکانو ته اگر کده دوی خپلوانی من بعد ما تبین لهم ورسته د دینه چې ظاهر شي دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دا خود دوزخ والا دي دوزخی ته استغفار واړي. خو په دې جمله کې اشکال دی. وی ګوره طالبہ چې تا ته یو سړی ښکاره شي چې دوزخي دی نو ته ورته استغفار مه غواړه. مولوي صاحب دوزخي معلومول دا خو په دنیا کې موږ نشي کېدلی. دا چې څوک جنتي دی څوک دوزخي دی دا خو موږ چاته نشو ویلی. دا خو په وحي معلومیږي. نو د دې یو مقصد دا دی چې دا خو رسول الله السلام ته وحي کېده که نه چې وحي رسول الله السلام ته کېدله نو بس تبین په وحي سره کېږي. او کته چې رسول الله السلام نو وروسته به خلکو ته تبین په څه کېږي؟ هغه تبین په دې دی چې هغه سړی په مرګ مړ شي که نه په شرک مړ شي. نو به چې شرک باندې مړ شو نو بس ښکاره خبره ده چې اوس خو دا سړی دغه دی دا د شرک په عقیده مړ شولو ظاهره شوه چې انه اصحاب الجحیم دا خو دوزخي دی. دله استغفارونه مه غواړه یا الله دې راوبخي. څه بخي خو مشرک مړ شوی. البته مشرک سړي ته د هدایت سوال کولی شي. استغفار بیل شي هدایت بیل شي. استغفار خدا وی بخي هدایت دا چې الله ته سم کی. نو سمېدلو سوال خو اوباما تم کولی شي دا اوباما سړي بچی کی دا وزن روانه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعده وعدها اياه. دا دغه د سوال ده چې ښا قرآن خو وایي چې تاسو به مشرکانو ته استغفار نه غواړئ. د ابراهیم علیه السلام پلار خو مشرکو نو ولې ورته استغفار غوښتو؟ نو قرآن جواب کوي چې هغه سره وعده کړی و او دغه وعده پوره کولو دپاره لکه مخکې قرآن بل ځای وایي سوف استغفر لك ربي. ټیک شوه؟ دې چې کله ورته ښکاره شوله چې دا خو د الله دښمن دی بیا ورته استغفار نه دی غوښتی. ټیک د وعده پوره کړه خو قبل تبین. نو استغفار او بخنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته الا مگر دا د یو وعدې د وجې نه چې وعده کړې وه د ایهو پلار سره هر کله چې ظاهره شو هغه ته چې دا د الله دښمن دی تبرأ منه بیا یې تنې بېزاري کړې د دعا ولا نه ده غوښتې. یقینا ابراهیم علیه السلام چې دی لأواه حلیم نرم دل حلیم صبرناک. لأواهن نرم دل حلیم صبرناک سره و. اواهن امام قرطبی د اواه 15 ترجمه ذکر کړي 15 خدای لنډه معنا ده چې ته پوښ نرم دل صبرناک سره و. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. آیات ته سوچ کوا. وما كان الله ندی الله تعالی ليضل قوما چې واقعي کی گمراهی په یو قوم باندې بعد إذ هداهم ورسته د دینه چې هغوی ته هدایت کړی وي حتی یبین لهم تر دې پوری چې ورته بیان کی واضح حکیمه لهم دوی ته ما هغه څه یتقون چې دوی ته نزان بچ کړي. د دې جملې د دې آیات څه مطلب دی؟ مطلب طالب جانه
د دې آیات مطلب خلاصه ده چې الله پاک دا قانون دی، دا سنت او دا د الله سبحانه و تعالی عادت دی چې ترڅو پوری یو قوم ته هدایت او عذاب، هغه عذاب چې د انسان په عذابېږي، ترڅو چې ورته د دې تبیین ونه کی، ښکاری نه کی، نو هغې نه مخکې الله پاک په چا د ګمراهۍ حکم نه لګوي او عذاب هم نه ورکوي. لکه بل آیت دی ګویا کې داسې یو تفسیر دی چې ما كنا معذبین حتی نبعث، موږ تر هغه چاته عذاب نه ورکوو چې رسول ورولېږو. نو دلته هم دا ما کان الله نه دی الله تعالی لیضل معنا لیوقع الضلاله، چې واقع کې دلالت. امام رازین کبیر کې دا معنا کړي چې واقع کې دلالت. یا بل معنا وکړه نه دی الله پاک لیضل لیحکم بدلالت قوم، لیحکم بدلالتن، الله پاک فیصله د گمراهی نه کوي، چاته گمراه نه وي چې دا گمراه دی، دلال دی. قومن یو قوم ته بعد اذ هداهم، وروسته د دې نه چې هدایت ورته کړی وي، حتی هغې پورې یبین لهم چې الله بیان کی دوی دپاره ما هغه عذاب یتقون چې دوی ته ځان بچ کوي، چې دا عذاب ورته بیان کی چې ای خلکو دې نه ځان بچ کوي او بیا ورسره ولګوه روح المنین کته چې ثم لا یتقون فیحکم الله بانهم ضالون. ای الله طالبا، الله حکم د گمراهی په هغه قوم نه کوي پس د دې نه چې هدایت ورته کړي تر دې پورې چې هغه خلکو ته الله بیان کی ما هغه څه یتقون چې دوی ته ځان بچ کړي، لکه عذاب ورته بیان کی دې دپاره چې دوی ته ځان بچ کړي. خو ثم لا یتقون، بیا دوی ځان بچ نه کړي، نو فیحکم الله بانهم ضالون، بس بیا الله پې فیصله وکړي دا ګمراهان دي. تر څو چې داسې کار نه شوی الله پاک په چا د ګمراهۍ فیصله نه کوي. ان الله بكل شيء عليم، الله پاک بارشمانی علم لرونکی دی. یقینا الله پاک د پر خاص باچې د اسمان او د ځمکې د ژوند کول عمر کول کوي، نشته تاسو د پاره سوا د الله نه څوک دوست او مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوا في ساعة العسرة. لقد تاب الله، یقینا چې مهرباني کړې وه الله پاک په علی نبی، په نبی علیه السلام باندې. ترجمه ولیکه ګوره، لقد تاب الله څه معنا؟ الله مهرباني کړې وه، الله مهرباني کړې وه په نبی علیه السلام او په مهاجرینو باندې، والانصار په انصارو باندې. الذین، دا هغه خلک و د مهاجرین انصار تابعداري کړې وه د رسول علیه السلام فی ساعة العسرة، په ساعت د سختۍ کې. تبوک ډېر سخته غزوه وه مولوي صاحب، ما تاسو ته ویلي سختۍ مې ذکر کړې. الله مهرباني پې څنګه وکړله؟ ای طالبه، د خلکو زړونو ته شیطان وسوسې اچولې چې ګرمي ده، فاصله تر 100 کیلومتره ده، باغونه میوې پخې دي، دشمن قوي دی. نو طبعا مسله د سړي زړه کې لږ دغه راشي که نه چې دا خو سخت کار دی. والله مهرباني پې وکړه. مهرباني دا وه چې جنګ ته لاړه پاتې نه شوه. خپلې وایي من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، وروسته د دینه چې نږدې وه کږ شوي وي د جهاد نه زړونه د یوې ډلې د دوی نه. خو ثم تاب علیهم، بس الله کلک والی ور باندې راوستو ځه. یقینا الله پاک په دوی باندې رحم کوونکی دی او مهربان رحم کوونکی دی. لقد تاب الله، مې دا معنا وکړه چې الله مهرباني کړې ده په نبی علیه السلام باندې. دا ځکه چې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې دا تاب الله علی النبي، الله توبه قبوله کړه. نو توبه خو به چا به ویلې ده توبه خو فرع د معصیت ته، نو څه ګناه یې کړي؟ ولې زموږ نبي ګناه کړې وه؟ نه، د تابه معنا په هر ځای کې دا ضرور نه ده چې خامخا نو توبه مستلزمه ده چې ده د معصیت ده. د توبې سره معصیت مستلزم نه دی، بلکې کله کله د تاب لفظ په مقام د مدح کې ذکر کیږي. طالبه لکه دا تاب لفظ کله په مقام د مدح کې ذکر کیږي. دا الله زمونږ د نبی او د صحابه کرامو مدح بیانوي. الله په مهرباني کړې وه، د رب حکم جهاد ته تیار شو، وګوره واپس نه شو، نو مدح دا که نه ده طالبه؟
فی ساعت العسرة په ساعت ته سختۍ کې سختی څومره سختی وه تفسیر ماوردی وی عسر النفقه وعسر المرکب وعسر الحر وعسر الخوف عسرونه جمع کړي سي وی سختی د نفقې وا سختی د سورلۍ وا سختی د ګرمۍ وا سختی د یری وا ټولې سختۍ وي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. دی آیت کریمه کې دا هغه درې مرګورو واقعي ته اشاره ده چې مخکې ما ویلې اجمالا وکسا مخلصین مسلمانان د غزوه تبوک نه پاتې شوي وو په دې کې وو کسانو ځانونه ستونو پورې تړلي وو رسول الله سلام راغی خلاص کړو توبه قبول شوه درې کسه پاتې شوه د دې درې کسو په منځ کې یو صحابي د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه د خپل واقعا حدیثو کې راغلي د کتابونو د تفسیرو کې راغلي واقعا داسې اجمالا درته ذکر کوم د خپل قصه کوي وای چې کله چې رسول الله سلام غزوه تبوک ته تلو وای په دا وخت کې زړی زیات مالدار وم او تدا منی وې د خلکو سره به وي او سورلی او ما سره دوه وي و ما ځان سره ویل چې سکل خو جهاد ته ان شاء الله زدا سي تیار ځکه یم چې سورلی دي دوه شي پیسې دي او مال دي نو څه مشکل دی جهاد ته دتلو وای شوق ذوق مې ډیر زیاتو وای کله چې پیغمبر علی السلام تشکیلونه د مجاهدونو تیارول نو په کوم سحر باندې چې پیغمبر علی السلام جهاد ته غزوه ته تبوک ته روانيږي نو ما ځان سره ویل چې زما خواسم سورلی دوه دي د سړی سره چې خمجدار گاډي نو خلک وې زموږ د ډاکسونو ولا بسونو ولا کمانه غنټه مخکې موجزه پسې به ټوډي کې سور شمروس تر رسېګم وې دقه ذهن ماته شیطان جوړ کې چې زه خو د خلک به ووزي او رش پش به کم شي دوړي موړي به کم شي بیا پسې وروسته اسیم ته پسې رسې تاسو سره خو سورلی خې مزیداری دي وې مجاهدین روان شو وې چې کله روان شول ما ځان سره ویل چې دا نن ورځ به تیر کم سبا پسې وختي ورزم وې سبا ته چې شولو بیا راته خبره ده ناراسته یو لټې ته وختله سار کې چې سړی دی خو به ور راګیر کې به عزت ورې تو کې راځيږم بیا نه هو کې اخر پسې ان ته دولت شي ترجمه هم تلی سبق هم تلی اله مونږ راټینګ کی نو دا ناراستشته وې دقه سي طریقې سره چې دا وزمه سبا زمو ګنټه ورسته زم ګنټه مخ کې او ماس په خینزم خو لنډه دا چې پاتې شوما کابر دې ته نو چې پاتې شوما په مدینه منوره کې مجاهدین لاړو وې چې مدینه کې به دې کوڅو کې ګرځیدلم نو دومره به پریشان خپاو ما وجب داوا چې قتل به نو یا به مزورین وړاندې خلک و یا به شالیان و یا به داسي وزان براته پکې بد معلومېدل چې لکه دا خو اوس پاتې د پستر ګړو غریب ډون دی دا که پاتې دی خدا غریب شل دی دا که پاتې تا باندې څه بلا شوی چې پاتې وې ډیر خجالت او مخوش پیورځ مړ څه ودی سر خو ګم تیرې شوی کله چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د تبوک نه واپس شلو د نبی له سلام طریقه دا و چې سفر نه برغه جمعات کې بکیناستو وی جمعات ترغه کیناستلو او د منافقانو سیب دستی دی او ډلې دي او رضی او قسمونه دی او بس چتیږي او جمعات د وزي او بس بار وای چې مړه سړیم تیریستو بس سلام ته اخلاص کې باندې مرته وکړي کعب بن مالک رضی الله عنه وای چې زه د خلی ډیر چوس چالاکه سړی ومه وای ما ځان سره دا خبره ځان سره په دې ځل کې جوړوله چې راځم ورشم یو بهانه به وکم خو چې بس جمعه د ګیټ ته بلانم بیت په بهانه را نه هیر شو چې دروغ څنګه وې د محمد رسول الله مبارک چهره ته بتلګي دروغ به وای خلک را پسې شول د خپل دوستان بازي انډیوالان چې لکه ورشه ز سړی خو پلانکیم بانه وکړه بستانکیم بانه وکړه تم یو بانه وکا بچ بشي وای ځان سره مې بیڅوي وې کده دروغ بهانه مې کوله نو وې زه د خلی دومره چالاک وم چې د منافقانو نه به ما ډیره خولي بانه رنگینه بانه کړی و خو ایمان اجازه نه راکوله وې اخر عالم جمعه ته وې اگر کزړه کې راته بازي وسوسې پرتی وي وې چې کله د پیغمبر علی السلام مبارک مخ کې کیناستم مړه ټولي وسوسې لاړې ټول دروغ او ټولي باندې رانه هېری شوې وې رسول الله سلام ویل چې کعبه ولی جهاد ته نه وېتلې وې ما صفه خبره شروع کړه او د دې غزوې په منځ کې چې غزوې ته نبی اسلام تبوک ته په لار کې روانو لار کې یو ځل پوښتنه کړې و نبی اسلام ویلي و کعب څنګه نه راغله نو یو مرګري په التلک جرح وکړه چې هغه خو بس مالدار دی مالدار سړی مزو کی بل مرګري په هغه کې چرکه خبره مکوه نامناسب خبره مکوه کعب برکه بس مشکل به کنه هغه ایماندار سړی جهاد نه پاتې کېدو وایي چې کله رسول الله ته کیناستنه چې ولی جهاد نه راغله وی بس ما صفه خبره شروع کړم ورته چې یا رسول الله مرکب او سورلی او پیسې او ارڅ پریمانه و
هیڅ عذر مې په عذرونو کې نه و، بس اسې پاتې شوی. وی رسول الله سلام ویلي چې اسې پاتې ویلي چې ویلې ښځه به زه وجومات انتظار وباسه چې رب دې کله توبه قبلوي. وی بار چې راووتلمه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زما په شان رښتیا خبره ما ته خو پته نه لګېده، وروسته پته ولګېده چې دوه ملګرو نور هم کړي. مخکې ما نومونه واخیسته، کعب بن مالک دی، هلال ابن ربیعه دی، امیه دی، شابسي، مراره ابن ربیعه دی، کعب ابن مالک دی، هلال ابن امیه. دا درې صحابه وو. وای ما ته پته ولګېده چې د رښتیاو خبره یو ما کړې او د دوه ملګرو مر سره کړې ده، مراره او هلال. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مجلس نه راپورته شولو بس اعلان وشو په مدینه کې چې د دې کسانو سره د کعب بن مالک سره تاسو بایکاټ وکئ، سلام کلام بند. وای ما پوښتنه وکړله چې امام مرګري نور څه دی چې رښتونی اقرار چا کړی؟ راته ویل چې دا شته هلال او مرارم د اقرار کړی. شپې ورځې تېرېدلې موږ سره خلکو سلام کلام بند کې، ډېر دوستانه مو موږ سره سلامونه کلامونه نه وه، بلکل خلکو را سره په مدینه کې تعلق کټ شو، ځکه پیغمبر اعلان وکړي. څو شپې ورځې تېرې شولې، بل فرمان د رسول الله صادر شولو چې د دې خلکو نه د ښځې پلورو کره لاړې شي. سبحان الله، ښځې وایي چې داسې وشوله چې هغه زما سره چې کوم ملګري وایي کې یو ملګری ډېر سپین ږیری و، د هغه ورسره راغله رسول الله تېرې چې رسول الله خو ډېر زیات بوډا دی، او که ښځه ته نه لاړ شي خو بیخي بې خدمته پاتې شي. خو په عذر ورته ښځه پاتې شوه، بل نه ښځه لاړه پلار کره. وی ما ته چا ویلي چې تم څه بانه مانه وکړه دا ښځه خو به در سره پاتې شي. ومې ویلې چې به دروغ بانې مې اول نه دي کړي، اول نه خبره په رښتیا روانه ده، بس اوس په اخر کې دروغ نشم ویلی. وی ښځه مانه لاړه پلار کره. نو سړی سوچ دی ته کوي چې دا صحابه کرام او صحابیات داسې د رسول الله د خبرې منونکي وي چې ګوره د رسول الله فرمان مني، خاوند پرېږدي پلار کره ځي. سبحان الله، دی ته ښځې وایي. په دې کې شپې ورځې تېرېږي. کعب بن مالک وایي چې زما دوستانو یو دوست مې ډېر نږدې قریب دوست مې باغ کې ناستو پسې ور واوښتم، سلام مې ویلې سلام یې نه ویل. وایي مانځه ته به جومات ته رالمه چې کله به په صف کې کېناستلمه ما به کوشش کوله چې رسول الله سلام ته وګورم، هغه ما ته نه کتل، خو چې ما به بل طرف ته وکتل بیا هغه به ما ته طرف ته توجه کوله. نور سلام نه اخیستو، چا وعلیکم راته چا نه ویلې، جواب چا نه راکولو. وایي په دې کې شپې ورځې ډېرې سختې د غمونو پریشانۍ تېرېدې. وایي د غمونو په منځ کې یو بل غم راغی. هلکه طالبه په پریشانۍ کې یو بله پریشاني راغله. وایي داسې کار وشولو چې یو ځل چا راته ویلي چې دلته یو کس تا تپوس کوي، مانه چې څوک دی؟ وایي دا نو داسې کار شوی و چې هغه وخت د نصرانیانو حکومت تو غسان باچا و، هغه یو چا ته یو خط ورکړی، یو څوک تاجر و، هغه راغلی و مدینې منورې ته. وایي ما ته چا خط راکړې چې دا خط تا ته چا رالیږلی؟ وایي خط مې چې کور ته ویوړلو چې خط مې کتلو د نصرانیانو یو باچا و غسان باچا ما ته خط رالیږلی دی. په خط کې راته لیکلي دي چې ای کعبه ته دونه بې عزت او بې قدره سړی نه یې، دا څونه چې بې عزتي ستا د محمد علیه السلام شروع کړي، داسې وکړه چې راشه زموږ سره نصرانیت ته او دین د نصرانیت قبول کا، ته ډېر عزتمنې او موږ به د ډېر ونازو، ته خدای پیغمبر ډېر بې عزته کړی په مدینه کې. وایي چې خط مې ولوستو ما ویل سبحان الله، اوهو اوس وګوره چې ما نه رسول الله خفه شوی دی، اوس دې منځ کې خلک رانه بدې فیدې وچتوي، ما ته د کفر دعوتونه راکوي. وایي راغلم چې کور کې مې تنور بل او په هغه تنور کې مې دا خط ور واچولو چې زت تا دا خط خو وسوځي، ته ما نه اوس د کفر مطالبه کې. خلاصه دا وه چې 50 ورځې تېرې شوې، پوره څو ورځې؟ 50. دا نو ډېرې سختې ورځې چې په سړي تېرېږي. سړي سره یو څوک په چا خبره کلي کې وراني، څومره ټینشن کې تا سره چې ټول کلی وراني. وایي د 50 ورځو نه وروسته وایي داسې وشوله چې زه د وخته د خپل کور په چت باندې ناست وم چې د بره نه مې یو اواز د جومات ته واورېدو چې اواز کېدو چې ابشر یا مالک یا کعب ابشر. وایي ما ویل چې څه چل خو دی، دا څنګه د ما د اواز زما نوم اخیستل کېږي او ورسره ویلی کېږي چې مبارک شه مبارک شه. وایي چې کته مې یو سړی راغی او ما ته زیری راکړې چې بس ستا توبه قبوله شو. پیغمبر علیه السلام ته ایتونه نازل شو. وایي ما ځان سره سوچ وکړې چې دا څوک زیری چاته ورکړي دله خو تحفه پکاري، هېڅ شی هم راسره نه و. وایي مړی یو لنګ مې ځان نه چاپېره کړی و، د پاس چت نه مې هغه لنګ ځان نه لرې کړې، ایسته مې راګوزار کړې چې ما ورته ویلې دا لنګ در سره ته واخله. وایي بیا هغې نه وروسته را روان شولم مسجد نبوي ته چې راغللم. وایي زما مخې ته بیت الحره پورته شولو. وایي ما سره غاړه راکړه ستړي مشي وکړه. بیا دې څه وایي؟ وایي ما ته
اول چې د جمعات کې د مرګرو نه راپورته شو وې زما تر مرګه د سره انډیوالي وه ځکه چې د زما ډېر ښه دغې وکړې که نه استقبال وې بیا چې ورغلم نبي علیه السلام سره کېناستلم هغه هم راته مبارکي راکړه مرګرو ټولو جومات کې مبارکي راکړه چې ستا توبه قبوله شوه نو دا درې آیتونه او دا آیتونه د آیات کریمه د درې کسانو مرګرو په باره کې نازل شوی و دې توبه قبوله شوله اوله نو صحابه کرامو که جرم وکي ګناه وکي ګناه به کوي خو د قرآن نه ثابته ده چې دوی ته الله پاک دستي څه کړې ده معافي کړې ده وعلى الثلاثه الذين دا وعلى الثلاثه طالب عطف ته په هغه پاسه باندې وګوره لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثه ودی لید تاب لان داخل دي الله مهرباني کړی و په نبی او مهاجرینو باندې او په هغه درې کسانو باندې خلفو شروع کړی شوی و معامله د دوی خلفو څه معنا ایتی شي معامله ایتوبه دا مطلب نه دی چې خلی په جهاد نه وروسته شوي وو دا معنا ده چې وروسته کړی شوی وه معامله د دوی حتی اذا ضاقت علیهم الارض تر دې چې تنګه شوې وه په دوی باندې ځمکه پې ځکه تنګه وه چې تا سره کلي کې څوک خبرې نه کوي کلام سلام څوک د سره نه بما رحبت سره د پراخوالي د ځمکې نه وضاقت علیهم او تنګ شوي وو په دوی باندې انفسهم زړونه د دوی زړونه هم سم تنګ وه وظنو او دا یقین کولو دې صحابه چې الله ملجأ نشته ځای د پناه من الله د الله پاک د غصې او د عذاب نه الا الیه مګر هماغې الله ته دی نو ثم تاب علیهم بیا الله پاک رحم وکړي مهرباني په دوی باندې لیتوبو چې توبه وباسي فتابو توبه وستا او بېشک الله پاک چې د توبه قبلونکي رحم کوونکی دی اې د ایمان والاو کونو اتقوا الله تاسو ویریږئ د الله نه شئ د رښتونو خلکو سره صفت ځکه وکړي ښه چې دې صحابه په خپله بهانه کې دروغ ویلي و که رښتیا رښتیا نو چې کله دوی رښتیا ویلي و نو معیار شو چې خلکو داسې صادقین شئ رښتیني شئ دروغ مه وایئ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراف أن يتخلفوا ندا مناسبة د مدینه والا خلقو ته دا ترغیب د اتباع النبی ته او هغه چاته چې چاپیره د دینه دی اباندو کې خلق وسیږي څه نه دی په کار خبرته دا ان يتخلفوا چې وروستو پاتې کیږي عن رسول الله د رسول الله نه الکه رسول الله دی جهاد ته ځي په خپل نفس نفیس شریف باندې او ته دې کلی کې پاتې کېږي دا ته څنګه اجازه درکوي نفس دی نه دی وروستو دی نه پاتې کېږي د رسول الله مبارک څخه ولا يرغبو او نه دی غوره کوي بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د ځان د رسول الله نه ته خپل ځان د رسول الله د ځان نه خو مه غوره کوه مبارک علیه السلام دی په سنگر کې په دوړو کې په ګردونو کې ته دی په خپل کور کې په باغ کې ناست سبحان الله دې وجنه حدیث کې راغلی دی و یو صحابي دی ابا خیثامه نومیږي دا یو ځل دی وایي زه خپل باغ کې په سپیري ته ناست وم او خرما مې راښکولې او یخې اوبه مې څکلې دې زړه کې مې دا خبر راغله چې اوهو زه به په دې عیش کې یم په دې مزو کې یم او پیغمبر علیه السلام د الله په جهاد ته تللی دی په تکلیفونو کې وایي راکېناستو په اسور شو سیخ ورپسې روان شو هلته چې جهاد ته ورورسېدو رسول الله آواز وکړې کونه ابا خیثمه لکه ابا خیثمه یې ویلې او وی خدای وکړ چې راغلی سلام یې وکړي دا اوس ایمانو چې دی راپورته کړي د خپل راحت نه سنګر ته یې ورسولو ځکه الله وایي که نه تاسو مه غوره کوئ خپل ځانونه د ځان د رسول الله نه ذلک بانهم ذلک اشاره ده عدم تخلف د جهاد او د نبی د اتباع دا په دی وجه باندې چې بانهم لا یصيبهما نرسیږي دی مجاهدینو ته ظمأ تنده ولا نصب نو نستړیا ولا مخمصه او نلوګه فی سبیل الله په لار د الله کې ولا یطؤون او نګد دوی قدمونه موطئا په یو ځای ایښودلو د قدم ولا یطؤون او نګد دوی قدم موطئا په ځای د ایښودلو د قدم یغیظ الکفار چې خفه کوي غصه کوي کافرانه ولا ينالون او دینه حاصله من عدوین دشمن نه نیلن څه حاصله ولا لکه غنیمت ونسی فتحه یا هزیمت څه چی الا كتب لهم به مگر لیکل کیږي مقرر کیږي دوی ته پس به معنا بسببه په سبب د دې مذکورو کارونو سره عمل صالحونه عمل نیک دا ټول کارونه ستانه نیک عمل کې لیکل کیږي ښا یا مضاف کې پټته كتب لهم به ثواب عمل صالح او یا خپل عمل صالح کې نه دا ثواب څخه ده وګورئ دلته کتب لهم به ویلې دی کتب لهم به ورپسې بیا بله جمله را روانه ده هغې کې به نشته یقینا الله پاک نه بربادوي او نه ضایع کوي اجر د ښایسته عمل کوونکو ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة او نه خرج کوي دا خلک نه نفق کوي څه نفقه که لږی که ډېری
او ولا يقطعون او دین نقطه کوي یعنی سفر نه کوي وادین په یو میدان کې په یو کنده کې الا كتب لهما مگر نوشته کې دي شي دوی د پاره د غي ثواب. دلته خو دې څه ونه ویل چې الا كتب لهم به. دا ځکه طالبه ګوره مخکنی افعالو کې الته تشه تیر شو لوګاو تنداو. دا لوګاو تند په جهاد کې دا بنفسه عبادت نه دی خو البته دا سبب د چی دی ثواب. ځکه به ویلې به کې به سببیت وا او دا دې آیات کې چې کوم راغله چې د الله په لار کې خرج کول دي د الله په لار کې مال خرج کول دي دا په خپل شی قابل دغه د ثواب ځکه به ورسره نه دی ویلې. ليجزيهم الله دې د پاره چې الله به بدل ورکړي دوی ته احسن ما كانوا يعملون د خيستاغه عمل چې دوی کوي. خو په دې کې سوال دی چې دا احسن خو صيغه د اسم تبذيل ده. دې آیات خدا معنا د الله پاک بدله د احسن عمل ورکړي نو ولې د حسن عمل نه ورکړي. د احسن مقابله کې خو حسني الله بدله د احسن عمل ورکړي د حسن عمل نه ورکړي. ته ورته چې د احسن په مقابله د حسن کې نه دی د احسن په مقابله د سوء کې دی. د بد عمل جزاء تا ته نیکه بدله نه ملويږي خو د ښه عمل ملويږي. او یا د سی جواب وکړه طالبه چې دلته د احسن ما کانو کې دا احسن صفت عمل نه دی دا صفت جزاء دی. نو د سی عبارت بشي ليجزيهم الله جزاء احسن الله به بدله ورکوي دوی ته هغه بدله خيسته بدله به خيسته ایتی شنه به خيسته ما کان یعملون اچ دوی کوم عمل استاد عمل نه به درب بدله خيسته. احسن صفت جزاء شو نه صفت عمل. نو کستا عمل حسن می خود رب بدله شي ده احسن ده. وما كان المؤمنون لينفروا كافه د دې آیات مخکې سره دا رابط دی چې ګوري طالب جانا د جهاد او قتال د الله په لار کې دا یو حکم د احکامونه دی دا یو عمل د اعمال شرعیو دی او هر عمل د اعمال شرعیو چې څوک کوي هغه د پر علم ضروری دی. څه ضروری دی؟ ځکه چې امام بخاری باب خبابون العلم قبل القول والعمل علم بڅنګي د قول او عمل نه با مخکی کنا. نو اوس ځکه د علم فضیلت ذکر کوي چې رښتیا مجاهد چې جهاد ته ځي او علم د جهاد نه کړي. او سوره توبه کې تا مثال سوره انفال کې د قوانین د جهاد نه زده کړي ته به شي وکي ته په قوانینو نه پوهیږي ته به جهاد څنګه مخ وړاندې بوزي. نو علم ضرور دی ښا ځکه د علم فضیلت شروع شو. او ندی مؤمنان ندی وما كان للمؤمنون ندی مؤمنان چې وزي کافتن ټول خو به جهاد ته نزي. فلولا نفر پسولی نوزی من کل فرقه د هر ډلې منهم د دوی طائفتون سکسان ليتفقهوا دې لپاره چې په حاصله کې پدین کې ولی انذرو او چې به ویری قوم خپل ازاره جو الیم کله چې راشي دوی تعالی علهم دې لپاره چې دا قوم يحذرون ځان بچ کی د ګناهونو نه. یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم دام ترغیب قتال ته دی خو په دې کې ذکر دی او قانون دی. یو قانون دا ذکر کیږي چې هر مسلمان به خپل خوا کې کافر په سر وهي. دویم دا چې د کافر سره به نرمي نه کوي همیشه به سختی کوي. اے د ایمان والو تاسو مړ کوي او وژنئ هغه کسان چې تاسو سره نږدې دي من الکفار کافران لکه اقرب الاقرب خبره ده. وليجدوا فيكم غلظه او بیا د مومي کافران په تاسو کې غلظتن کلکواله یعنی چې کافر پوښي چې دا ډېر کلک خلک دي. یا غلظتن سختی او دلیری تاکي د بهادری او پوښي چې الله پاک نه متقیانو مرګري دي. و اذا ما انزل سوره فمنهم من يقول دا زجر دي منافقانو ته کله به چې قران کې څه آیات نازل شو او منافقانو به بیا د استهزاء په ډول ویلې ښه وې څنګه چل دي آیات دي سورات سره د چا ایمان زیات شو د استهزاء کوله. ځکه چې قران خو ته ویلی وکنه چې مؤمنانو ایمان زیاتیږي د استهزاء نه چې ایمان زیات شو الکه څنګه چل دی ایمان څو درجه زیات شو د استهزاء کوله. و اذا ما انزل سوره او کله چې نازل کوم سوره فمنهم من يقول بعض منافقان به وي ايكم کوم یو تاسو مسلمانانو زیات کې دي سوره ورته ایمان. جواب فاما الذين امنوا ارچا کسان دي چې ایمان راوړي فزادتهم زیاتې دا سوره دوی ته ایمان او هم استبشرون دوی خوشاليږي په نازلې دلو د قران باندې
راځه منافق سره هر چا کسان دي زړونو کې مرض دې شک د منافقت ته زیاتې دا صورت هغه ته رجسن پلیتی لارسیم پلیتای سره پلیت د پلیتای سره پلیتی د پلیتای سره دیته شي نفاق د نفاق د پاسه زیات شي کثرت ته اشاره ده منافق خاصه منافقو نوریم پکې یو ګل واخستو بل درجه کې منافق شو او چې کلم نشینو دی کافرانی اولا يرون ينغوري دا منافقان انهم يفتنون چې په دوی امتحان کې دي شي په کل عام هر کال مرتين او مرتين یوزل دوزلې امتحان په څنګه کېږي طالبہ امتحان دا کېږي کنه چې کله خو د جهاد امر شي کله مصیبتونه شي نو په کال کې یوزل دوزل د جهاد خبره وشوله بس منافق به بیا شاته شو وګوره امتحان په وشولو یا مصیبتونه یا نور ثم لا يتوبون بدو توبنو باشي د منافقاتنا او لهم يذكرون او نصيحت قبلوي واذا ما انزل سوره نظر بعضهم الى بعضنا دا بیان د حال د منافقانو دی په وخت د بیان د قران کې کله کله به څه چلو شو طالبہ قران به بیانېدو عليه السلام به قران بیانولو او په دې وخت کې به منافقان راغله او شاوخوا به کېناسته چې کی بناسته نو بیا به چې قران کې به مثال په توګه بیان د قباحت د منافقت ذکر کېدلو ها نو دی منافقانو به بیا داس یو بل تسترګو په ګوټونو کې وکاته یو بل ته به اشاره وکړه چې الکه د صحابه خو به موږ طرف ته نه راګوري نو به چې وکاته چې نه راګوري نو بس ایسته به د مجلس نه وتښتېده یتسللون لوازا اسی پټ پټ به وتښتېده الله سبحانه وتعالى فرمای دا چې دوی اوړي الله یې زړونه اړولي دي چې زړی اوخته دي نو مجلس کې ټینګېدې نشي اوړي تختی کنه او کله به چې نازل کړي شو یو سورت او به قتل بعضو د دوی بعضو ته منافقانو او یقولون به د سی ویلې خپلو کې یو بلتا هل یراکم من احد آیا تاسو ویني کوم تند دي صحابهونه دا صحابه خو به مونږ ګوري نو چې په اشارو کې به سره پوښو چې نم ګوري نو بس سمن صرفو نو به بلاړ استبه د مجلس رسولنا نه په پټه وتښتېده صرف الله قلوبهما الله اړولي زړونه د دوی زړونه اړولي دي دا کنایه د ختم قلب نظرې مهر ده نزدک د دلته ټینګېدې نشي یا تنه جمله انشائیه جوړه کا خیره الله دی واړې زړونه د دوی دا په دی وجه چې د یو قوم نه پويږي لقد جاءکم رسول من انفسکم دی کی ذکر کیږي بیان صدق د رسول دی په بیان د شپږو صفاتو سره صدق الرسول به بیان ست صفات یقینا راغلی تاسو ته رسول الله سلام من انفسکم تاسو د جنس نه دی تاسو جنس نه بشر دی پیری خونه دی ملائک خونه دی بل شي خونه دی عزیز علیه سخت پری وزی ګران پری وزی دتا ما عنتم هغه چې تاسو مشقت کې اچي تاسو چې کوم شی باندې تکلیف کې کیږي رسول الله باندې دا سخت پری وزی حریص علیکما حریصنا دا ډیر حریص او ارمانجن دی علیکم یعنی علی ایمانکم ستاسو د ایمان په بارکی بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې چې دی خاص کر رؤوف مهربان رحم کوونکی دی رؤوف شدت الرحمت توي سخت مهربان رحم کوونکی دی فإن تولوا کدا خلق رازو کې استاد اطاعتنا فقل نو تو ورته ويا حسبي الله الله کافی دی زما لا اله الا هو نشدا حقدار د بندګۍ مگر هغه دی او خاص په الله باندې میزان سپارلې دی او الله پاک اخاوند دی مالک د عرش لوی دی د لوی عرش مالک دی الله پاک حدیث کې د دې ترغیب راغله طالب دا جمله دا آیات چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم سار کې چې څوک وزله وای ما خام کې څوک وزله وای الله پاک سبحانه و تعالی دی انسان ته مشکلاتم حل کوي او انسان چې د پریشانی او د ټینشن د کوم شي نه یریږي الله تعالی کافی شي سورۃ یونس